बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मलगरो द पख्तो मतलुनु اتلسمه برخه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته ووایم. له بدې ورځې سړی خر ته هم ماما وایي، له تش لوښي لوی آواز خیږي، مار خوړلی د پړي نه هم یریږي، مړه خېټه فارسي وایي، مه داسې خوږ شه چې دې وخوري او مه داسې تریخ شه چې دې توکي. نور په ګوته نه پټیږي، نه د دین نه د سادین، وړه خوله لوی خبرې، ونې ته ګوره سوري له یې ورځه. ویډیا راغلی ویډیا تللی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، هغه پښتون نه دی چې د نوک جواب په سوک ورنکي. هله به زاریږم چې له کاره اوزګارېږم، یا به شپېلی وهي یا به ستوان خورې، یا خوار مه وې یا هوښیار مه وې. یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی، یو هاوه هغه هم سخاوه. چرته ډب وي هلته ادب وي، ښځې له یا کور دی یا ګور دی، په منډه نه ده په ټنډه ده. اسونو له یې نالونه وهل چینده خو هم خپې پورته کې. اصل له خطا نشته کم اصل نه وفا نشته، اصل ته اشارت کم اصل ته کوتک. اموخته بله په بسم الله نزي، اوچو سره لونده هم سوځي، اوږې د ډوډۍ ټپارې اوري. او بل ځای دا متل داسې هم دی چې د اوږې په غوږونو کې د روټۍ ټپار وي. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مو شیر کو. اجازت غواړم د الله په امان.